یو وخت د ظالم پاچا دربار ته عالم راغی. عالم باچا ته وویل ته یو ظالم باچا یې، د حق لار دې پریښې ده او پر ناحقه لاره روان یې. باچا ډیر په قهر شو او امر یې وکړ چې دا عالم بندي کړئ. کله چې 2 کاله تیر شول، یو وخت دغه ظالم باچا ته د ظلم کولو په وخت کې د هغه عالم خبره وریاده شوه. امر یې وکړ چې هغه عالم له زندانه راولئ. کله چې عالم را حاضر شو، د باچا په مخ کې کېناست. باچا ورته وویل تا ماته هغه خطرناک او سخته خبره وکړه، نو ځکه له دې ټول تکلیف او خطر سره مخ شوې. عالم ورته وویل زه یو طبیب یم، کله چې مریض ووینم نو د مرض په باره کې څه د خیر خبره ورته کوم. باچا ورته وویل چا درته وویل چې ته ماته نصیحت وکړه؟ عالم ورته وویل تا ته دا حق چا درکړ چې د قضا پر چوکۍ کېنه؟ باچا ورته وویل ماته د دې ښار لوی امیر امر کړی دی. عالم ورته وویل ما ته بیا د دې بندګانو رب د امر کړی دی. باچا ورته وویل ته نه پوهیږي څوک چې د باچا په وړاندې دا شان جرأت کوي هغه خپل ځان له هلاکت سره مخ کوي. عالم ورته وویل ته بیا نه خبر چې څوک د الله تعالی په وړاندې جرأت کوي هغه د الله اور ته بلنه ورکوي. باچا ورته وویل نور عالمان ستا په شان خبره ولې نه کوي؟ عالم ځواب ورکړ چې هغوی ستا د 2 کلونو له بند څخه ویریږي او زه بیا د یوسف علیه السلام په قدم پلږدم. ما ته ستا له خوښۍ او ستا له ویرې څخه بندیخانه ډیره خوښه ده. دلته نو باچا پوه شو، توبهګار شو. عالم ته یې وویل څه غواړې ویې غواړه. عالم ورته وویل زه اوس سپین ږیری یم، ما ته زما ځواني را وګرځوه. باچا ورته وویل دا خو مې په وس کې نشته. عالم ورته وویل بیا مې نو له مرګ څخه خلاص کړه. باچا بیا ورته وویل دا مې هم په وس نشته. عالم ورته وویل زه د هغه چا پر دروازه ولاړ یم چې دا ټول یې په وس پوره دي. باچا بیا ورته وویل ضرور له ما څخه به څه غواړې؟ عالم شاوخوا وکتل، یو تک تور بدرنګ غلام یې ولید او ویې ویل که نه مې پرېږدې نو له دغه غلام څخه څه غواړم او له تا څخه یې نه غواړم. باچا بیا په غوسه شو، ورته ویې ویل دا خو بیخي کمکلي ده. زه باچا یم، له ما څخه څه نه غواړې او زما له یوه کمزوري غلام څخه یې غواړې. عالم ورته وویل کله مې چې ستا له غلام څخه غوښتنه وکړه ته په قهر شوې، زه ویرېږم چې پر ما به خپل رب په قهر شي او وایي به چې زه دې پرېښودلم او زما له بنده څخه یې غواړې.